تازه خبر غزنی ولایت ته تازه دمې کمانډویان ورسېدل. طالبان څنګه د کمانډویانو په ورتګ سره او په تیښته بریالي شول؟ کمانډو څنګه طالبان سرکوب کوي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تازه دمې کمانډو ځواکونه غزنی ولایت کې ځای پر ځای شوي دي او ډېر ژر باچڼیز عملیات پیل کړي. د چارواکو په خبره په دې عملیاتو کې افغان هوایي ځواک هم د کمانډویانو ملاتړ کوي او ډېر ژر به وضعیت عادي حالت ته راوګرځول شي. دفاع وزارت وروسته د هغه کمانډو ځواکونه غزني ته لیږلي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنونکي راپورونه ورکړل شول او داسې اندېښنې وي چې ګواکې دا ولایت به یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. په ولسي جرګه کې د غزني د خلکو استازي تېره ورځ په مرکزي حکومت غږ وکړ چې جګړه د غزني ښار څنډو ته رسېدلې ده او که پوځي عملیات پیل نشي ښایي دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي. بل خوا د افغانستان کمانډو ځواکونه وایي د بغلان، خوست او د پروان شینوار ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د کمانډو ځواکونو د فیسبوک پاڼې له مخې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او حکومت پلوه ولسي وسلوالو سې شنبه د خوست ولسوالۍ مرکز مقر ونیو. دا ځواکونه د پروان د شینوار ولسوالۍ د نیولو خبره هم کوي، خو ځایي خلکو BBC ته ویلي چې طالبان لا هم په ولسوالۍ کې دي. د بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي خوست ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده، مګر د شینوار ولسوالۍ په هکله وایي چې هلته اړیکه نه ټینګېږي او وروستي معلومات نه لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.